ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کابله کوو. نن د کابل دشتې برچي سیمه کې 3 چاودنې شوې، مرګ او ژوبله هم لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نشته. پاکستان د مالیې وزارت وایي چې له افغانستان سره د مرستې په موخه مو د چندې ځانګړی صندوق جوړ کړ. دغه وزارت ویلي خلک کولی شي د پاکستان سټیټ بانک او نیشنل بانک له لارې ورته پیسې جمع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په خپله په اقتصادي ستونزو کې غرق دی. کابل هوایي ډګر ترکیه او قطر هغه کمپنۍ معلومه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له 2 ورځني سفره تر ستنېدو وروسته ویلي دي دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. رسنۍ هندي نیوز خبري شبکې خبر ورکړی چې طالبانو د دوحې په وروستۍ ناسته کې د امریکا استازي توماس ویست ته وعده ورکړی چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د همه شموله حکومت طرحه وړاندې کوي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې حکومت یې همه شموله دی. امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وایي تر هغې چې په افغانستان کې له هر څه ډاډه نشي د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو او رسمیت پیژندلو پروسه نه پیلېږي. ویست زیاته کړې د خلکو له ناوړه اقتصادي وضعیت، د ماشومانو له خوارځواکۍ، د معاشونو له ځنډېدو، ښوونځیو او دندو ته د نجونو له تګ او نورو مسایلو خبر دی. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن وایي طالبانو د دوحې تړون ټولې مادې نقض کړې او د رسمیت پیژندنې لایق نه دي. هغه زیاته کړې چې دغې ډلې لومړي سره دروغ ویل او ټول شموله حکومت د جوړولو اراده نه لري. طالبانو بیا د خبرې غندلې او ویلي دي چې 13 کلنه جګړه د دغسې ذهنیت لرونکو خلکو له امله وه او وروستی خبر دا دی چې د هند حکومت تر سلو ډېر هندوان او سیکان له افغانستان ایستلي دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د افغان سیکانو هندوانو یوه 110 کسیزه ډله نن په یوه چارټر الوتکه کې دلي ته ورسېده. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو رپورټ ته راځم پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.